د افغان کرکټ پر بندیز حامد کرزي او فضل هادي مسلمي ارزون غبرګونونه آیا انارکلي هنریار پر احتیا هم د افغان کرکټ لپاره وخت دوی کړی دي وشبړ حال په دې ویډیو کې وګورئ یو افغان میډیا چینل سبسکرایب کړئ له کابو یوې ونې راهیسې په نړیواله کچه د جمهوریت یو شمېر تهدیدي د افغان کرکټ د ړنګولو ورکولو او تخریبولو لپاره کار کوي او شپه ورځې پر ځان یې وکړي حتی له خپل عزت او انساني ارزښت هم ورته تیر شوي دي د دې تخریب کوونکو خلاف په کور دننه او بهر روان نړیوالو هم پراخ خبرګونونه وښودل تازه پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپل ایکس ادرس لیکلي دي د کرکټ ملي ټیم او د ګران هیواد ټولو ویاړلو لوبغاړو د سپورت په ډګر کې د خپلو افتخاراتو په ذریعه د افغانستان نوم او ملي بیرغ ځلانده ساتلی ښاغلي کرزي زیاته کړې د افغانستان خلک تل د خپلو ورزشکارانو ملاتړ او تشویق کړی او هیله لري چې دوی د خپل زیار او استعداد پر مټ لا ډېرې کامیابۍ ګران هیواد ته ور په برخه کړي د جمهوریت دورې پر مهال د ننګرهار پخواني والي ضیاء الحق مرخیل لیکلي په افغانستان کې ملي بنسټونه باید د حکومتونو او نظامونو د تغییراتو قرباني نشي لوبې او په ځانګړي ډول کرکټ چې د افغانستان لپاره در هر چا او هر تاریخ زیات ویاړونه ګټلي باید د سیاست ښکار نشي ښاغلي مرخیل ویلي د کرکټ همدغه اتلانو د خپلو خویندو د تعلیم لپاره تر ټولو مخکې غږ پورته کړی نو هر نر او ښځه چې ځان افغان بولي باید د کرکټ او لوبو د اتلانو د دغه احساساتو قدرداني وکړي د مشرانو جرګې مخکینی مشر فضل هادي مسلمي لیکلي د کرکټ ملي لوبغاړو د افغانستان نوم او نښان او ملي بیرغ رپانده ساتلی ویاړونه یې راوړي او افغان ولس د دوی دا ویاړونه او کارنامې ستایي زموږ ولسونه د کرکټ او نورو لوبو د هر لوبغاړي تاریخي کارنامې ستایي او له هغوی سره ډېره مینه لري او د دوی بریاوې په پوره ولولو او خوښیو ولمانځي د مشرانو جرګې پخوانی سناتور انارکلي هنریار په اړه ګنګوسې داسې دي چې هغه په یو ویډیو کلیپ کې ژړلي دي دا دروغ دی او هېڅ داسې ویډیو نشته او هغه ویډیو چې په سوشل میډیا کې نشر شوی هغه د جمهوریت پر مهال شوی ده چې پر هندوانو بریدونه شوي وو خوږو ملګرو څه کول پکار دي چې کرکټ مو له بندیز وژغورل شي کمنټ کې ولیکئ زموږ ویډیو شیر او چینل مو سبسکرایب کړئ تر بیا ښې چارې